د غزني په ګیرو ولسوالي نانې غونډ سیمه کې د څه باندې 11 میلیونو افغانیو په ارزښت د اوبو د یوې شبکې د جوړېدو چارې پیل شوې. د غزني د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس وویل دا پروژه د دوی په هڅو او نظارت د ډاکار موسسې له لوري پلي کیږي چې نږدې 700 کورنۍ به له پاکو اوبو برخمنې کړي. ټوله بودیجه چې بانک جهاني ورکوي د دغې پروژې لپاره څه بالا 11 میلیونه افغانۍ دي چې دا په نظر کې نیول شوي دي. تاسو ولیدئ چې نانې غونډ یو لوی کلی دی او تقریبا 700 شاوخوا فامیلونه لري او 1000 څه بالا 1000 د دې شبکې اوږدوالی دی په دې ساحه کې. د دې پروژې نه ټوټل تقریبا د 200 فامیلونو په شاوخوا کې به خلک مستفید شي او د 100 متر مکعب په شاوخوا کې به یعنی د 100,000 لیټرو اوبو ظرفیت به ولري. یوه اهن کانکریټي ذخیره به دې ته جوړیږي په حاکمه نقطه باندې. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي د شبکې جوړېدو ته خوښ دي او د اوبو مدیریت برخه کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د اوبو له مشکله سره ډیر په تکلیف یو، ډیر ورسره هغه په مشکلاتو کې یو. اوس شبکه موږ ته جوړیږي، ډیر ځینې خوشحاله یو. دا مشکلات موږ ډیر ورسره حل سي ان شاء الله. که اوبو په حل سوې یا د شبکه جوړه که خدای تعالی او برآوردي ته ورسېده ان شاء الله موږ به یو متوانه مشکلاتو سره حل سي. خو دا داسې په ښه سویه او په ښه دغه په رویه باندې مؤسسه دغه وکړي چې مثلا دا شبکه په حال کې. د غزني د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي روان کال یې په مرکز او ولسوالیو کې 14 شبکې له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. دوی له خلکو غواړي چې د ټولګټو پروژو ساتنې ترڅنګ د اوبو له بې ځایه استعمال او اسراف څخه مخنیوی وکړي.